د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ولې غوسه شو او دولت او خلکو ته ولې ویلي چې دا ګز او دا میدان ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې له موضوع مکمل خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ننګرهار والي وروسته له هغه چې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال په والیانو تور پورې کړ چې د کورونا وایرس لپاره ځانګړې شوي پیسې غلا کړي دي، میاخیل وویل چې هغه د کورونا وایرس لپاره د ځانګړې شویو پیسو حساب ورکولو ته تیار ده. دا ګز او دا میدان تېره ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال شیوای شرق ویل چې د حکومت له لوري د کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي پیسې والیانو غلا کړي دي. هغه په دې لړ کې د کابل او بلخ ولایتونو بیلګه هم ورکړه چې په ډېر لوړ توپیر د کورونا ناروغانو لپاره د اړتیا وړ شیان اخیستل شوي دي. د شیوای شرق له خبر وروسته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپل ټویټر لیکلی دی چې فکر نه کوي د روغتیا وزارت دې دا خبره کړې وي. هغه لیکلی دی چې د ټولو محلي ادارو مکلفیت دی چې په لومړي قدم کې والیانو ته او په دویم قدم کې خپل وزارتونو ته جواب دی وي. شاه محمود میاخیل وایي چې که دا خبره شوې وي او که نه، خو زه حاضر یم چې حساب ورکړم. دا ګز دا میدان. هغه په خپل ټویټ کې وایي چې بې مسؤلیته خبرې او ټول والیان یادول ښه کار نه دی. فکر نه کوم چې د صحت عامې وزارت دا خبره کړې وي. د ټولو محلي ادارو مکلفیت دی چې په لومړي قدم کې والیانو ته او په دویم قدم کې خپل وزارتونو ته جواب دی وي. که دا خبره شوې وي او که نه، خو زه حاضر یم چې حساب ورکړم. دا ګز او دا میدان بې مسؤلیته خبرې او ټول والیان یادول ښه کار نه دی. شاه محمود میاخیل چې په خپله هم کورونا نیولی او په کرنټین دی، یو له هغه والیانو څخه یادول کیږي چې د کورونا پر وړاندې چټک ګامونه پورته کړل او په لومړي سر کې په ننګرهار ولایت کې ګرځبندیز اعلان کړ. خو یاد ګرځبندیز له کوچني اختر مخکې لرې شو او له هغه وروسته په ننګرهار کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوې. د شیوا شرق د یادو خبرو په تړاو د نورو ولایتونو والیانو لا کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. درنو لیدونکو، که د ننګرهار خبرو سره راضي یاستئ او یا که کوم نظر لرئ، نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ، او که غواړئ چې له تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر خبر کړئ، نو بیا زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.